السلام علیکم ملګرو، نن زه تاسو له بدمعشي د خیال کوا د دې باره کې معلومات در کوم. دا فلم د ارشد خان په ډایرکشن کې جوړ شوی دی او د دې پروډوسر هم ارشد خان دی او دا په ارشد سینما باندې ریلیز شوی. اوس دا فلم په یوټیوب باندې اپلوډ شوی دی. ما ځانیو کتلو، ډیره زیاته زبردست سټوري ده او میوزیک باندې حد کړی دی حد. او دا فلم په سینما باندې هم ډیر زیات چلیدلی او په یوټیوب کې هم ډیر زیات ویو اخیستی دي. د دې په سٹار کاسټ کې ارباز خان، شاهد خان دا دواړه موجود دي او د دې کہانی سعید تاکالی لیکلی و او میوزیک ډایرکټر ماس خان او ویل کېږي داسې چې دا داسې ایوریج بجټ فلم او ای د ارشد خان کوالټي دا ده چې په کم بجټ کې داسې فلم جوړ کړي داسې چې هغه بیا هغه خپلې پیسې هم راسره کوي او څه کمایي هم پرې وکړي. او بله ته دا کریډټ ځي چې د ارشد خان سینما هم خپله ده او اکټر هم د کوره دی، لکه د هغه ورور شاهد خان، او ډایرکټر هم د کوره دی. ارشد خان خپله ډایرکټر دی او سینما هم د کوره ده، لکه سینما هم خپله ده. نو دوی ته اډوانټیج دا دی چې د دوی ټول هر څه د کوره دي، خرچه یې لږه کېږي او کهاني لکه دا نه چې صرف خرچه لږه کېږي، فلم هم په ځان برابر دی. بدمعشي د خیال کوا. تاسو که څوک شوق لري د پښتو فلم او سینما ته نشي تللی یا د کور طرف نه نامني وي هر څه وي، نو هلته زما دا نیوز دی چې دا فلم په یوټیوب باندې راغلی دی او ورشئ وګورئ. او کهاني او میوزیک یې حد دی حد. امید دی نننی ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شي.